وقاص صاحب یو صوفیانه کلام به درته پیش کړمه جی ارشاد. چې یوازې زما زړه او هغه وه او بس زه یوازې زما زړه او هغه وه او بس زه وم څه ډېره مزینه معشوقه وه او بس زه وم چې ځان یې سینګار کړی و زه حیران ورته ولاړ وم چې ځان یې سینګار کړی و زه حیران وم بېحده چې ځان یې سینګار کړی و زه حیران وم بېحده په هر ځای منور داسې قصه وه او بس زه وم ډېر ښه په هر ځای منور داسې قصه وه او بس زه وم پخپله هم په ځان باندې پوی نه وم چې څه وو پخپله هم په ځان باندې پوی نه وم چې څه وو زمونږ د دواړو منځ کې معامله وه او بس زه وم جړا مې وه او اوښکې په ګریوان مې بهېدلې جړا مې وه او اوښکې په ګریوان مې بهېدلې یو نالیدلې چاته مې توبه وه او بس زه وم او په خپلو خطاګانو مې افسوس کوه جړل مې په خپلو خطاګانو مې افسوس کوه جړل مې زما د دې سلګو یو نظاره وه او بس زه وم دا زړه مې درزېدلو چې مې سر په ځمکه کېښود وکاسې و دا زړه مې درزېدلو چې مې سر په ځمکه کېښود په نالیدلې خپو کې مې سجده وه ډېر ښه او بس زه وم او توبې مې وې په خولې مې وې او ځان ته مې خیرې وې توبې مې وې په خولې مې وې او ځان ته مې خیرې وې د اوښکو په چپو کې مې توبه وه او بس زه وم دا خلک داسې وو لکه مارغان په خپلو جالو دا خلک داسې وو لکه مارغان په خپلو جالو په ما باندې رون شوې ټوله شپه وه او بس زه وم او ته څه وایې دا کفر و خارج شوم د اسلام نه ته څه وایې دا کفر و خارج شوم د اسلام نه دا کفر نه و مینه د هغه وه او بس زه وم دا شپه وه تهجد او الله غالب وایي دا شپه وه تهجد او الله غالب وایي بېشکه دی کرم حسنه وه ډېر ښه مننه